ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راوړم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له پښتون ژغورنې غورځنګه کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو نن د سویلي پښتونخوا په چمن ښار کې یوه لویه ولسي غونډه وکړه. د غورځنګ غړو په دې غونډه کې د پاکستاني پوځ پر جګړه ییزه پالیسۍ د ورکو بلوڅو په موندلو او په افغان وطن کې د جګړې پر مخنیوي خبرې وکړې. انګلستان کې په نړیواله کچه پر ترهګرۍ د سار ادارې په یوه تازه رپورټ کې ویلي چې وسله طالبان په 2019 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې خونړۍ ډله ده او له تر ټولو ډېرې وژنې کړې. د فلسطین د دیني علماو رئیس ډاکټر شیخ اکرم صبري د افغانستان جګړه ناروا بللې. حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د اسلامي همکاریو سازمان په کنفرانس کې د ګډون په موخه نایجیریا ته رسېدلی. ولسمشر غني نن ماښام کابل کې له افغان جاپان روغتون څخه لیدنه کړې. ولسمشر غني ویلي چې د یاد روغتون د ستونزو حل لپاره به راتلونکي اونۍ یو لړ اقدامات وشي. د پاکستان کابینې د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي لپاره د خصي کولو قانون وضع کړ. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د خپل حکومت له کابینې سره په یوه غونډه کې د ښځو او ماشومانو د جنسي تیري پیښو د مخنیوي په موخه د خصي کولو قانون د عملي کېدو غوښتنه کړې وه. مصالحې شورا، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو بنسټونو ویلي چې د سولیالي شورا تشکیلات باید ژر تکمیل شي او په یادو تشکیلاتو کې د افغاني ټولنې له مېرمنو نیولې تر لږکیو او ټولو قومونو ته ځای ورکړل شي تر څو د سولې په برخه کې خپل رول ولوبوي. مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه غواړي چې امریکایي سرتیري په هغو سیمو کې پاتې شي چې شتون یې د امریکا لپاره ګټه نه لري. نوموړي ویلي چې د دوحې تړون څخه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې ګواښونه د پام وړ کم شوي او وروستی خبر دا دی چې ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هېواد د اټومي صنعت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی او ساینسپوه محسن فخریزاده تهران ښار ته نږدې وژل شوی. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم خورې او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.